نجیبه پیس دلربا وایی افغانانو د غیرت کلمه زده کړې ده خو د غیرت په معنا نه پوهیږي. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. قدرمنو دوستانو، څو ورځې وړاندې د نجیبه پیس دلربا څه عکسونه په ټولنیزو رسنیو خپاره شول چې هغې خپله شیر کړي وو. د هغې نه وروسته خلکو په هغې ډېرې نیوکې وکړې چې ګوندې دغه عکسونه یې لکه د همجنس بازانو په شانتې یوې بلې جینۍ سره ویستلي دي چې هغه جینۍ هم د پاکستاني ډرامو یوه اداکاره مایرا خان ده. د دغه نیوکو نه وروسته نجیبه پیس یو ځل بیا په رسنیو راڅرګنده شوې ده او ویلي دي چې افغانانو خو د غیرت کلمه زده کړې خو په معنی نه پوهیږي. هغه زیاتوي چې اوس هم د ښځو تعلیم او په ټولنه کې د ښځو کار کول ګڼ شمېر افغانانو ته د بې غیرتۍ او له افغاني کلتوره وتلی کار ښکاري. نوموړی وایي چې اکثر د خپل نظر په څرګندولو سره د ګڼو نارینهو لخوا په مستقیم او نامستقیم ډول رټل شوې ده او سپکې سپورې پسې ویل شوي دي. د هغې په وینا چې کله هم د خپلو همکارانو او یا بل چا له نظر سره خپل مخالفت ښودلی نو د سپین سترګې په نوم یاده شوې ده او بد نظر ورته شوی دی. د هغې په وینا افغانان ملامت نه دي ځکه چې دغه خاصیت پکې له ماشومتوبه راپیدا شوی دی چې په لویینه د دغې خاصیت د مخنیوي چاره بیا ډېره سخته ده. نجیبه پیس وایي چې اکثر افغانانو په ماشومتوب کې د غیرت کلمه اورېدلې او وایي چې زما په شمول یو هم د غیرت په اصلي معنی نه پوهیږي او د هغې په اهمیت نه پوهیږي. د هغې په وینا چې وایي افغانانو ته اوس هم دا بد ښکاري چې ښځه دې چېرته دنده ترسره کړي، کار دې وکړي، یا دې موټر وچلوي او یا دې سوداګري وکړي. هغه زیاتوي چې په ځینو سیمو کې اوس هم د غیرت په نامه د ښځو د تعلیم مخه ډب کیږي. همدارنګه زموږ په ټولنه کې ښځو ته خپل هغه شرعي حقونه هم نه ورکول کیږي کوم چې د هغې حق وي او اسلام ورته ورکړی وي. هغه وایي زموږ په ټولنه کې اوس هم ښځې نشي کولی چې خپله خوښه باندې ځان ته د ژوند ملګری وټاکي. نوموړی وایي چې وخت ناوخت د ځینو خلکو د نیوکو لاندې راځي خو دا ورسره له حوصلې نه کار اخلي او په وړاندې خاموشي اختیاروي. دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه و. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ مهرباني وکړئ موږ سره په کمنټس کې شریک کړئ او له نورو معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره تر سره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.